وطنا دلالونو خزانې زما هرا درکې دې د تورو نښانې زما وطنا سترګې مې لوګې شتا د خاورو د کورونو نه عقل مې ایرې شتا د پاره د فکرونو نه ځان شم قربان شم ستا د غرونو د سیندونو نه هرا درکې دې د تورو نښانې زما وطنا دلالونو خزانې زما هرا درکې دې د تورو نښانې زما وطنا زه یم ستا د خاورو ته زما د مینې جوړې ته مې د غیرت او د پښتو رنګینې جوړې ته مې د نیکه او د بابا د وینې جوړې ستا رکې پکې دې ټولې تلې زما وطنا دلالونو خزانې زما هرا درکې دې د تورو نښانې زما وطنا شروع کوم په نوم د خدای پاک چې ډېر بخښونکی او مهربانه دی. زموږ ګران ملي قائد اسفندیار ولی خان صاحب، زموږ د پښتونخوا ځوان وزیر اعلی امیر حیدر خان بوټي صاحب، اسټیج ناستو د عوامي نیشنل پارټي مرکزي صوبایي او ضلعي مشرانو او د صوابۍ ډېرو ننګیالو غیرتمنو وروڼو او خویندو، ټول نه لومړی د ستاسو د زړه له کومې شکریه ادا کوم چې تاسو په دومره ګڼ تعداد کې او دومره پښتني ننګ او غیرت دلته راغلی چې د خپل رهبر د خپل مشر د خپل قومي قائد اسفندیار ولی خان خیالات واورئ. زه ستاسو د هغې خبرو منځ کې حایل کېدل نه غواړم، خو په لنډه توګه چونکې صوابۍ ده د پښتنو سیاسي مرکز دی، د باچا خان دویم کور دی، لہذا دا لازمه ګڼم چې تاسو ته رپورټ درکړم چې ستاسو پارټۍ تنظیم سازي په صوبه کې مکمله شوه او 30 لکه خلکو د عوامي نیشنل پارټۍ فارمونه ډک کړو، 30 لکه ممبران جوړ او دا دعوا صحیح ثابته شوه چې دا پارټي نه یوازې د صوبې ټولو نه زړه بلکې ټولو نه طاقتوره پارټي ده. د دې جړې د دې ریښې د دې خاورې په تاریخ کې دي، د پښتنو په زړونو کې دي. سیاسي بډبوکۍ به راځي او سیاسي بډبوکۍ به ځي، ګردونه به اسمان ته الوځي، مګر کم بوټی چې باچا خان لګولی و، کومه ونه چې باچا خان نالکۍ وه، نه هغه د انګریز سیلې و د هغې څه وکړی شو، نه مارشالۍ غاصبانو هغه له منځه یوړی شوه. انشاءالله تعالی دا سره جنډه و په دې وطن هم دغه شاني او رنګ به نور هم سرېږي انشاءالله تعالی. عزیزانو، تاسو وګورئ چې نن ځینې خلک وایي چې دا حمله ولې په نیشنل پارټۍ ده، دلته ډېرې پارټۍ دي، ولې دهشتګرد د عوامي نیشنل پارټۍ خلک نښه کوي. عزیزانو، دا دومره مشکله خبره ده، خبره ډېره ساده ده. کله چې خل راشي، کله چې ډاکو راشي، نو په کور کې د کور خاوند ګوري. دلته خو هسې ډېرې پارټۍ شته، نلکې هم جوړوي، سړکونه به هم جوړوي، مګر کومه پارټي وایي چې خپله خاوره خپل اختیار، مګر کومه پارټي وایي چې موږ ته شناخت راکړي، پهچان راکړي، پښتونولي او قومیت وپېژني. دا عوامي نیشنل پارټي ده. موږ د کور خاوندان یو، په دې فخر کوو چې د دې کور محافظین یو او انشاءالله تعالی چې څوک پرې زموږ سینې شته د دې کور حفاظت به جاري ساتو. عزیزانو، په دې لږ وخت کې ستاسو صوبایي حکومت یو طرف ته دهشتګردۍ سره جنګ کړی دی، او کومه دهشتګردي دلته چې دا حکومت راغی 10 ریډیو سټیشنونه په صوبه کې دننه د دهشتګردو غږېدل، یو په ګډ پیوچار کیمپ کې 8,000 پورې خلک ټرېن شوي دهشتګرد. دا حکومت راغی او هغه مبارزه یې په کامیابۍ سره ترسره کړه. په دې کې زموږ پارټۍ زموږ تاریخ ګلالي شهیدان ورکړو. دا وګوره 13 میاشت دلته زموږ ورور زموږ ملګري حنیف خان جدون قرباني ورکړه، دهشتګردو هغه یعنې شهادت ته ورسو. مګر دې قربانیو سره سره تاسو وګورئ چې صوبې کې ترقیاتي کارونه روان دي او هره مرحله باندې موږ ټولې پارټۍ په اعتماد کې اخیستې دي، تر دې پورې چې 13 میاشت ټولې پارټۍ وزیر اعلی صاحب راوغوښتې، موږ ورسره کېناستو، ټولو پارټیو وویل چې دې صوبایي حکومت چې د بجلۍ پیداوار دپاره کومه پالیسي جوړه کړې دا ټیک پالیسي ده او ټولو پارټیو تایید کړو، ټولې صوبې تایید کړو.
عزیزانو زه تاسو ډېر وخت نه اخلم خدا ډاډ درکوم چې عوامي نېشنل پارټي به انشاءالله تعالی پرون هم قوت و سبا به د دې هم لوی قوت وي او انشاءالله تعالی د خلکو خدمت به جاري ساتي کومه خودمختاري چې اخیستې ده هغې په رڼا کې به د خلکو خدمت کوي او انشاءالله د پښتنو باید زندګي به اوچتوي او دوی به ترقۍ او خوشحالۍ طرف ته بیایي زه خپلې خبرې په دې شعر خلاصوم چې بس دې ځای نه د پورته یو د امن لوی غورځنګ شي بس دې ځای نه د پورته یو د امن لوی غورځنګ شي باداره دغه جنګ د وطن اخري جنګ شي او چې زړونه سره یو کړو او لاسونه سره ورکړو چې زړونه سره یو کړو او لاسونه سره ورکړو دا کاڼي به نالونه شي دا بوټي به لونګ شي نصر من الله وفتح قریب فالله خیر حافظ وهو ارحم الراحمین زمون د عوامي نېشنل پارټۍ مشر قابل قدر قابل احترام اسفندیار ولی خان صاحب عوامي نېشنل پارټۍ مرکزی صوبائی د واردونو د ضلعو صدرانو قابل قدر قابل احترام سرو جامو سالارانو د ټي وي میډیا راغلي دوستانو خویندو لونو میندو ستاسو د ټولو د زړه د کومې شکریا ادا کوم چې ما ته هم دا موقع راکړه او نن د مشر په اجازت حالات ورځ په ورځ داسې جوړېږي چې هغه د پښتون د وجود د خطرې باعث دي خو زه د سرې ټوپۍ ته د سرو جامو ته او د عوامي نېشنل پارټۍ د مشرانو د باچاخان بابا او د ولی خان بابا د پالیسو د تسلسل برقرار ساتل په موجوده په دې ظالم قاتل چې د اسلام هم قاتل دی او د انسانیت هم قاتل دی د هغې باوجود نن تاسو په دومره تعداد کې دا سرې ټوپۍ او را روان یې نو زه تاسو ته د خپل طرفه او د پارټۍ د مشرانو د طرفه سور سلام کوم دا ستاسو هغه غیرت دی دا ستاسو هغه بقا ده دا ستاسو هغه انا ده او نن پکې الحمدلله زمونږ خویندې او لونه او میندې هم راغلي لہذا د دې نه دا ثابتېږي چې د باچاخان بابا پیروکار د مرګ نه یېرېږي مرګ هغسې مخ دی او یو پیره به مرو خو فرق دا دی چې یو به بزدله به روزانه مري او مونږ به یو پیره چې مړه شو مړه به شو خبره ده کنده خو دا خپله لار خپل سوچ خپله پښتو خپله فلسفه دا به د ورځ د قیامته پورې چلوو ولې چې دا د اسلام په نیز باندې هم بهتره ده او د پښتو د ثقافت او د کلچر په نیاز باندې دا د غیرت د بهادرۍ د نرتوب پالیسي ده بسم الله الرحمن الرحیم د پښتون قوم عظیم قائد او سالار محترم اسفندیار ولی خان صاحب ډیرو عزتمندو ډیرو قدرمندو زما مشرانو ورونو مرګرو زما میندو او زما خویندو د ټولو نه اول ستاسو دې جذبې ته ستاسو دې اتفاق ته ستاسو دې اخلاص ته د ټولې پښتونخوا له طرفه سلام پیش کوم افرین شو د ثوابه په خلکو شه زه به یو گزارش کوم تاسو انتظار هم ډیر کړی دی زه دا ګستاخي نشم کولی چې زه د مشر په موجودګۍ کې سیاسي خبرې وکړم هغه به ستاسو وخت ضایع کولی ځکه چې
مشر یو زمونږ د ټولو هغه یو مشر شکر الحمدلله اسفندیار خان دی. یو خبره به تش کوم چې زمونږ د سیاست سره او د تحریک سره تعلق ساتي. زه نن ډېر خوشحاله شوم چې زما ورور زما کشر ورور ایمل خان نن ثوابۍ ته راغی. د هغې وجه دا ده چې بعضې روایات دي او هغه روایات په هر قیمت برقرار ساتل دي. د چارسدې سره سره د خپل جدوجهد آغاز باچا خان بابا د ثوابۍ نه کړی او د دې خاورې نه کړی. د خپل ژوند د ستړی آغاز د چارسدې سره سره عملا ولی خان بابا د دې خاورې نه کړی. د خپل سیاسي جدوجهد آغاز د چارسدې سره سره محترم اسفندیار خان د دې غیرتي خاورې نه کړی. او نن ستاسو مبارک شه، زما مبارک شه، د ثوابۍ مبارک شه، د ټولې پښتونخوا مبارک شه چې نن ایمل خان هماغه روایات برقرار ساتي او د ثوابۍ نه آغاز کوي. او که څوک پې خفه کېږي او که خوشحالېږي، که څوک خاندي او که څوک جاړي، یو حقیقت به تسلیموي چې د پښتنو مشري او د پښتنو خدمت تش یو کور کولی شي او هغه زموږ مرکز ولی باغ دی، بل مرکز موږ نه لرو. زه به تش د حکومت په حواله، د حکومت د ذموارو په حواله او بیا د ثوابۍ د خدمت په حواله او تاسو چې کومې غوښتنې کړي دي زه به تش په هغې حواله خبره کوم. نن زمونږ بعضې سیاسي مخالفین راپاسي او چې ولس ته مخامخ شي نو هغوی وایي چې دې سرې جنډې او د دې سرې جنډې حکومت اخر پښتنو له څه وکړل. نو نن دې لږ په غور واوري، زه یې ورته لږ ویل غواړم چې څه وکړل. ټولو کې اول تاسو ته پته ده چې زمونږ په صوبې کې به ټول عمر مالي مشکلات، وسایل به کم وو. NFC اوارډ ته چې موږ لاړو او کېناستو مذاکرات شروع شو، د خلکو خیال دا و چې دغه مذاکرات به کامیابیږي نه او که کامیاب شي نو د تېرو روایاتو او د حالاتو مطابق به پښتانه بیا هم د خپل حق نه محروم به پاتې شي. شکر الحمدلله چې NFC مذاکراتو کې موږ کېناستو، نه صرف دا چې هغه مذاکرات کامیاب شو بلکې په اربونو روپو باندې اضافي خپل کور ته خپلې پښتونخوا ته د اسلام آباد نه موږ راوړی. یوازې د بجلۍ د منافع په مد کې 110 ارب روپۍ دا تاسو ګټلي دي او د سرې جنډې ګټلي دي د دې صوبې لپاره. او خلک وایي چې هغه پیسې څه شوې رانغلې د هغې دپاره د 3-4 کالو وختو 25 ارب روپۍ په یو کال کې دې وخت کې شکر الحمدلله زموږ صوبې ته تقریبا 40 ارب روپۍ راغلي دي پرتې دي ستاسو د خدمت دپاره. او د کوهي خاوره ده هم په کوهي کې به استعمالیږي. دا خټه او دا خاوره موږ بل چېرته نه استعمالوو. څنګه چې راته خټک صاحب وویې عنقریب انشاءالله میاشت 2 میاشتو کې دننه د دې صوبې په پښتونخوا په مختلفو علاقو کې د 5-6 منصوبو سنګي بنیاد به انشاءالله دوه خپله بجلي به په خپله صوبه کې پیدا کړو. تیل او ګیس اور ورځ تر ورځه شکر الحمدلله په هغې کې نوې دریافت لګیالې کېږي. د نن نه 6 کاله مخکې چې د هغې آمدن شروع شو
نو د کال 35 کروڑ روپے وي چې ستاسو حکومت راغی مونږ د خپل ځان تپوس وکړو حساب کتاب هم شروع کړ مرکز سره په خپل حکم سمجوتا ونکړه د هغې نتیجه څه چې نن په یو کال کې آمدن ستاسو د پښتونخوا د صوبې د اته تیلو د ګیسو نه چې اووه کاله مخکې 35 کروڑ روپیو نن شکر الحمدلله 14 ارب روپو ته هغه آمدن لاړه تش په دې به نه ایسارېږو دا خو نور خلک ګټه کوي او موږ له پکې خپله برخه راکوي تیل زمونږ ګیس زمونږ موږ به په خپله هم د دریافت په سلسله کې خپل کوششونه کوو او دغه هغه وجه ده چې موږ فیصله دا وکړه چې صوبایي حکومت خپله کمپني پښتونخوا اویل اینډ ګیس ډیولپمنټ کمپني دا موږ جوړه کړه او انشاءالله موږ به خپل کار شروع کوو ترقیاتی بجٹ چې څنګه راته ما ووې د دې صوبې په تاریخ کې په لومړي ځل د اضافي وسایلو په وجه باندې مخکې به کله 15% او کله 10% اضافه کېده د دې صوبې په تاریخ کې په لومړي ځل د دې سرې جنډې په حکومت کې په سن 2009 کې چې زمونږ کوم ترقیاتي پروګرام 2010 کې په هغه ترقیاتي پروګرام کې تقریبا 80% اضافه وشوه د دې صوبې په تاریخ کې په لومړي ځل او ځکه نن دا وایم مالي مشکلات به وي خو هغه ورځې شپې ولاړې چې حکومت یا د حکومت نمایندگان به چېرته لاړل خلکو به غوښتنې کولې او هغوی به ورته ویل چې خفه کېږئ مه جیب مې خالي دی څه نشم کولی نه نن د اسفندیار خان په قیادت کې د عوامي نیشنل پارټۍ د یو ادنا کارکون په حیثیت زه د ثوابې غیرتي خلکو ته وایم چې هغه ورځې لاړې تش جیب نیم راغلی ډک ډک جیبونه وروړي د ثوابې خدمت ته اول شکر الحمدلله دلته یو روانه منصوبه وه د پیسو ورته کمې و او ما ته چې وویل شو چې منصوبه متاثره کېږي موږ دا خبره یقیني کړه چې په وخت مکمل شي نن شکر الحمدلله د ثوابې او د جهانګیري ترمنځ روډ مکمل دی ټرافیک ته کولاو دی او آزاد دی شکر الحمدلله نن بیا یو زړه منصوبه چې جاري وه خو د پیسو د لاسه پکې کلاسونه نه وشو کیډټ کالج په کروڑو روپۍ د هغې اضافي پکار وې د نن کال مخکې چې ما ته وویل شو چې جي مرکز به پیسې ورکولې خو نه یې ورکوي 10 کروڑ روپۍ یو پکار دي او 9 کروڑ روپۍ د سړک دپاره پکار دي ما ورته وې مه غواړئ د مرکز نه دا د ثوابۍ د خلکو منصوبه ده دا 11 کروڑ روپۍ د ثوابۍ د خلکو نه قربان ورکړئ وله چې دا منصوبه شروع شي د هغې سره سره د ثوابۍ او د ټوپۍ ترمنځ سړک چې کوم تاسو شروع کړی دی په دې حکومت کې دا یوه منصوبه چې کومه ده شکر الحمدلله څه کم د 50 کروڑ روپو منصوبه ده انشاءالله په 2 میاشتو کې به مکمل شي سر ته به ورسي که خیر د هغې سره سره ډي ایچ کیو ثوابۍ کې په کروڑو روپۍ چې کوم اضافي کار او دغه شانته چې کوم ایډمنسټریټیو بلاک دی د هغې یوازې د سپیشل پیکیج نه په دې کې کدی پی کې 32 کې او پی کې 34 کې بل څوک بریک ته وایي نو ودی چې توره راچاله یوازې د سپیشل پیکیج نه ثوابۍ لپاره 38 کروڑ روپۍ ما مخکې نه ورکړي دي کارونه هم پرې مکمل شوي دي د تماکو سیس چې کله زمونږ حکومت راغی او جوړ شو تاسو ته پته ده چې قانون څو قانون دا و چې د تماکو د سیس پیسې په ټوله صوبه کې په هر ځای کې لګېدی شي ما پې قانون بدل کړ ما ورته ویل زه دا قانون نه منم
ځکه نه منم چې حق د هغې علاقو دی چې کوم ځای کې تماکو پیدا کېږي، حق د ثوابی دی او حق د چاسبی دی. تش په دغه منځ کې په تېر درې کاله کې 2.5 کروڑ روپۍ شکر الحمدلله ثوابی ته راغلي دي. دا ستاسو حق و. اوس چې کوم را روان کارونه دي دا منظور دي چې زه اوس کم یادوم، اعلانونه به درته اوس دې نه علاوه کوم. ټولو کې اول زه بخښنه غواړم چې د سیلاب په وجه باندې د رزلټ تحصیل نوې بلډینګ او ځمکه هغه کافي لیټ شوه. اوس به انشاءالله یو هفته کې د هغې منظوري وشي، میاشت یوه نیمه کې به پې کار شروع شي. 100 تر د 50 کنال پورې به ځمکه موږ والو او تقریبا په 20 کروڑ روپو باندې به کخېري د تحصیل بلډینګ سنگي بنیاد زه تاسو سره په شریکت کړم. د هغې سره سره د ثوابی او د مردان ترمنځ چې کوم روډ دی شهبازګړۍ پورې کار شوی دی، شهبازګړۍ نه دېخوا پاتې دی، د هغې ما منظوري ورکړه. د شهبازګړۍ نه واله تر د ثوابی پورې د دې روډ مکمل بحالي د کیلومیټر 15 نه واله تر د کیلومیټر 31 پورې 40 کروڑ روپۍ د دې لپاره منظور شوي دي. انشاءالله میاشت کې دننه به پې کار شروع شي. ثوابی لپاره پولیس لاینز نشته دلته. ما ته وینا شوې وه چې کله دلته خودکش حمله شوې وه، ستاسو لپاره پولیس لاینز منظور شو. دلته کې انشاءالله په 46 کروڑ روپۍ به پولیس لاینز جوړېږي. میاشت کې به دننه نظر اعظم تاسو سره به په شریکت زه د هغې سنګي بنیاد کړم. زما د ګډون وروڼه به دلته ناست دي. یو بله زما مطالبه د ټوپۍ نه واله تر د اوتلې پورې سړک او بیا د بده په مقام دغلته یو پل، دا یو ډېره زړه مطالبه وه. دا تقریبا څه کم 30 کیلومیټر سړک دی. دې سره به نوې علاقې زموږ کویو شي. دغه به انشاءالله په میاشت یوه نیمه کې دننه تاسو سره په شریکه د هغې سنګي بنیاد بم تقریبا 58 کروڑ روپۍ د دغې لپاره منظور شوې. خو یو خواست به زه کوم د مشر په اجازت، دلته د شهیدانو ذکر وشو. دا د 58 کروڑ روپو منصوبه ده. که تاسو ماته اجازت کوئ او مشر ماته اجازت کوي، زما خپل خواهش دا دی چې دا منصوبه دی د شهید حنیف جدون په نوم باندې ټولو باندې یاده شي. اوس زه راځم هغې 3 مطالبو ته چې کوم تاسو نن کړي دي. د ګیس په حواله تاسو خبره وکړه. ثوابی زموږ خپل کور دی، موږ په دعوه دا وایو چې ثوابی زموږ دویم کور دی د ټولو. دا خبره د مرکز سره بېشکه چې تعلق ساتي، خو تاسو خپل اعداد و شمار راغونډ کړئ چې کم ځای کې مزید ضرورت پاتې دی. زه به مشر ته خواست وکړم چې دې کې هغې وینا وکړي، خو زه به په خپله ستاسو دا مقدمه وړم او زه به په خپله وزیر اعظم سره کښېنم چې ستاسو لپاره په اضافي منظوري د ګیس زوال. تاسو د اوچې د ځمکې خبره وکړه. پلور های لیول کنال ایکسټنشن یعنی د دې مزید نور کار او په زرګونو جریبه ځمکه زما په خیال باراني ده. دا به د خلکو په ژوند کې یو زرعي انقلاب راولي. د دې دپاره مخکې نه چې کوم دی نو ما منظوري ورکړې وه د دې دپاره چې د دې سروې وشي. 3 کروڑ روپۍ تش د دې د سروې دپاره ما ورکړې وې. سروې به په 2 میاشتو کې مکمل شي انشاءالله. را روان جون کې چې موږ بجټ جوړو، که په دې ایکسټنشن باندې 1 ارب روپۍ لګي او که 2 ارب روپۍ لګي، زه نن د منظورۍ اعلان کوم د ثوابۍ د خلکو لپاره. بیا تاسو د ترقیاتي پیکج خبره وکړه. په هغې کې غالبا 6 صوبې حل کېږي په ثوابۍ کې. او تېر ځل زما یاد شي غالبا پی کې 32 والو که 34 والو 34. بہرحال ما 32 اور
30 حلقې سره دا وعده کړې وه د مشر په موجودګۍ کې چې تاسو فکر مه کوئ دا سره جنډا او زه به ستاسو MP یم. د MPA فنډ اول 1 کروڑ روپیو شکر دی وباسي چې دې سرې جنډې اضافي وسایل صوبې ته راوړل. اوس یې فنډ 2 کروڑ روپۍ شو په یو کال کې، خو د MPA فنډ 2 کروڑ روپۍ تش په دې څو شپږو اتو میاشتو کې تېرو کې ما دواړو حلقو له د خپل فنډ نه 15 کروڑ روپۍ اضافي منظوري کړي. دا درته نن نه حسابوم، اړینې دي. ادې الله ستاسو نصیب کړي. اوس زه نن خبره کوم، اوس که په یو حلقه کې موږ 2 کروڑ روپۍ او 3 کروڑ روپۍ لګوو نو په دغې کار نه کېږي. ځکه کار نه کېږي چې اسفندیار خان صوابۍ ته راغلي دي. په کومه خوله به زه 2 کروڑ روپۍ ورکوم؟ په کوم مخ به زه 2 کروڑ روپۍ یو حلقې له ورکوم؟ ځکه چې د باچا خان بابا د خدای خدمتګار او د سرې جنډو حکومت دی. لہذا د شپږمې میاشتې نه پس به بیا راځم. دا اوسني حساب کتاب تش د جون پورې دی، خو د صوابۍ ضلعې د دغې کارونو لپاره خو زه یو خواست کوم، هسې به پیسې نه ضایع کوو. تش د فرشبندو دپاره او د نالو دپاره او د شینګل دپاره او د وړو پلونو دپاره چې څومره پیسې نورې پکار یم د نه زه هسې درکړم. خو په دې ګورې لویې منصوبې، ښکاره منصوبې، د خلکو د فایدې منصوبې دا راوړئ چې کم از کم یو منصوبه د 4-5 کروڑ روپۍ او د دې یو خواست سره، ځکه چې دا برکت د باچا خان بابا او د خدای خدمتګارو دی. هره لویه منصوبه چې دلته راوړئ قانوني منظوري به زه ورکوم، حکومت به یې ورکوي. خو هره منصوبه چې راځي په صوابۍ کې که څوک که خوشحالېږي او که خفه کېږي هغه به د یادو خدای خدمتګارو په نوم باندې راځي او جوړېږي به دلته. لہذا نن د هرې حلقې لپاره 6 حلقې دي، د هرې حلقې لپاره کم از کم 10 کروڑ روپۍ 80 کروڑ روپۍ زه نن د صوابۍ لپاره اعلان کوم. او اخر کې به دا وایم چې پاک پروردګار د دا وس او همت موږ ټولو له راکړي چې د صوابۍ خدمت او د پښتونخوا خدمت بالخصوص تاسو خدمت داسې وکړو چې زمونږ د سترګې صوابۍ ته اوچتې شي او د صوابۍ دا سترګې ټولې پښتونخوا ته اوچتې شي. ډېره مهرباني. پښتونخوا سیاسي وارث جناب اسفندیار علي خان صاحب ته شروع کوم د لوی الله په نوم چې بخښونکی او مهربانه دی. نن ما سره یو وجبه ټوکه وشوه. زما نه مخکې داسې سړی راغی چې دوی زما جیبونه ډک دي او تاسو غواړئ او زه یې درکوم. ستاسو څه چې مطالبې وي هغه منظور کړي. زه چونکه سیاسي ورکړم نو زه به ځان صرف او صرف سیاست پورې تړلی وساتم. عزتمندو که ستاسو یاد شي نو په دې ځای یو جلسه کې ما تاسو ته ویلي لا ترمیم نو شوی خو ما تاسو ته ویلي چې لاړ شئ د هغې زړو خدای خدمتګارانو قبرونو ته او مبارکي ورله ورکړئ چې موږ په کوم ارمان چې تاسو کور ته تللي وئ هغه ارمانونه ستاسو نن ستاسو بچو که خیر په چت دغه باندې پوره کړم. یو خبره ضروري ګڼم ستاسو اکثر د مشرانو ته پته ده
حنیف خان سره زما خپل یو ذاتي تعلق خدای شته چې ډېر دردېدلی خو هغه خلکو ته چې دا راځي او زما یو ورور او زما یو ملګری او زما یو بچی وجني دې ته صرف یو خبره نن ستاسو د ټولو په مخ کې او ستاسو د ټولو په وساطت کوم موږ ټول زمیندار یو پټې واړو د غنمو تخم وشیندو د هغې غنمو په تخم کې دوه قسمه دانې وي یو هغه دانه وي چې دا ځان خاورې سره خاوره کړي نو چې خاورې سره خاوره شي نو نوي بوټي ترې راوځي او د هغې یوې دانې نه سل شپږ شلي دانو وږې بل جوړ شي یو هغه دانې چې دا خاورو سره ځان نه خاورې کوي نو چنچڼه یا خارونه راشي وي خوري او د هغې نتیجه دومره ولي موږ هغه بوټي یو چې موږ به ځان خاورې کړو د دې خاورې دپاره خو را روان نسل له به د خوشحالۍ او د ازادۍ ژوند ورکوو که خیر موږ په دغې طریقو باندې یریږو نه دا ضرور وایو چې په خپله خاوره امن غواړو دغه ځکه چې دغه موږ ته څلورم وصیت و د ولي خان ښکاره وایم ما په ډېرو بین الاقوامي مباحثو کې جنګ هم کړی دی چې څوک وایي چې دې ته ووایه چې تاسو ټوپک کېدی زه ورته وایم چې پښتون په قسم چېرته ټوپک ږدي نه زه ورته دا وایم چې ټوپک بېشکه مه ږده خو د تشدد غندنه وکړه د تشدد غندنه وکړه د حکومت رټ تسلیم کړه او ما له دا تسلي راکړه چې ستا خاوره به په پاکستان دننه یا د پاکستان نه بهر د چا خلاف نه استعمالیږي او دا کم خارجیان چې راغلي دي او تاسو کینولي دي دا واپس ولېږئ موږ تیار یو چې څنګه هم سوات کې خبره کړې وه موږ تیار یو چې تاسو سره خبره وکړو راځئ چې دا کور سره جوړ کړو عجیبه م راته ښکاري یار د ثوابی په خاوره ولاړ میاں صاحب او خټک صاحب راته وایي چې را پرس والا وایي چې مونږ خو ټول دغه کور کوو نو کوي یو څو ټکي مونږ ته په اردو کې وایي رښتیا خبره ده والله چې ډېره عجیبه راته ښکاري خو که ستاسو اجازت یې مجبوري مې ده چې دا یو څو ټکي به د دې د خوشحالو ځینې خبرې زمونږ داسې دي چې هغه اوس په دې باندې هم ډېرې ښې لګي میں یہ ایک بات بالکل واضح کر دینا چاہتا ہوں ANP کی اپنی اسٹیٹڈ پالیسی ہے اور اسٹیٹڈ پالیسی تھی کہ کسی صورت میں ہم نے بیرونی جارحیت کو پاکستان کی سرزمین پہ تسلیم نہیں کرنا پرسوں جو واقعہ ہوا ممن میں سب سے پہلے ANP کا رد عمل آیا اس پہ اور بڑے واضح و شگاف الفاظ میں ہم نے کہا کہ یہ بات صرف مذمت کی نہیں مذمت سے آگے مزاحمت تک جانی چاہیے تب جا کے مسئلے کا حل نکلے گا یہ مٹی میری مٹی ہے آپس میں ہمارے ہزار جھگڑے سے لیکن جب بھی بیرونی قوت نے کوشش کی ہے صرف بیرونی طاقتور نے نہیں اندرونی طاقتور نے بھی جب کوشش کی ہے کہ اس ملک پہ قابض ہو تو سب سے پہلے ANP اس کے سامنے کھڑی ہوئی آج بھی ANP انشاءاللہ سامنے کھڑی ہوگی کچھ لوگ نام میں کسی کا نہیں لیتا کچھ لوگ کوشش یہ کر رہے ہیں کہ اس ملک سے جمہوریت کی بساط کو لپیٹا جائے میں ان سے صرف اتنا کہوں کہ پاکستان کی مستقبل اور پاکستان کی بقا یہ جمہوریت کے ساتھ لازم اور مظلوم ہے
लाजिम और मजलूम है। जब तक इस मुल्क में जमहूरियत है, इस मुल्क की बका की जिम्मेवारी है, वो जमानत है। لکه چې رښتیا خبره ده ولا په بله ژبه کې د سلوي ټټر نه یخېږي یاست. دو مقصده مونږ ته مخکې پاتې دلته حاجي صاحب هم اشارو کې خبره یو وکړو، ما نورو ملګرو مو کړه، ما ته یو زه دغلته ناست وم، ما ته یو قصه رایاده کړه زمونږ د چارسده کې یو شاعر و سیلاب صاحب. سیلاب صاحب په قصه کوله، وی چې ما پسې به خلک راغلل، وی ما ته وی چې پرېږده مړه اتیا کاله هم سیاست وکړه، سمت یې جوړه کړه. مونږ ته وګوره، مونږ 3 کاله سیاست وکړه، د ټول ملک اقتدار هم واخیسته. وی زه ورته په خندا شوم، وی ما ورته چې یو زمیندار په پټي کې شوه ولاړه وه، نو د دې شوې د لاندې خو اکثر هغه د شوې پاڼې چې تاسو هم په پې زم په پې هغه ډېر ښه ډېراني دا هغه ځای که هغه شو هغې پاڼو کې یې د کدو 2 زړي ایښي دي په سپرلي کې، او چې هر جیټ راته نو کدو د شوې په سر ور راوړېدلی و. نو چې ور واوړېده نو ښکته هغې شوې ته کتل پرېږده مړې وې بې غیرتې په 15 شپېته کاله کې هغه ځای ته رسېدلی وي چې زه ورته په 3 میاشتو کې ورسېدم. هغې ورته ویې خدای دې جمعې راولي او یو خدای دې ساله راولي، زه به ستا ایمان بیا وګورم. نو چې ساله راغله او یخ پرېوتل، شوه په خپل ځای هماغسې ولاړه وه او هغه کدو د هغه شوې ویښ کې یو دونه ډیران ته جوړ شو، به د ډیران په شکل کې پروت و. دا د باچا خان بابا شوه د لاسره جنډه. په دې مړه ډېر زور خلک تږي دي په دې ارمان چې زه به راسره جنډه ختمه کړم او زه به راسره ټوپۍ ختمه کړم. نن جبه لوبه دا ده که نه، خلک خبرې خو خیر هر چا حق دی کوي، جمهوریت دی. زه صرف یو سوال کوم، بې د ANP نه ما ته په پاکستان کې څوک داسې سیاسي پارټي وښیي چې د هغې د پولیټیکل یو پروګرام وي او قوم ته ایښي، او بیا د هغې نه یو قدم مخکې ځم چې په الیکشن کې کوم منشور قوم ته ایښي. د پاکستان په تاریخ کې ما ته وښیي چې بې دې ځل د ANP نه چا د قوم ته ښودلې منشور خپل پوره کړی. دا هم د باچا خان بابا برکت او د ولي خان لارښودنه وه چې کومې وعدې په منشور کې تاسو سره کړې وي، هغه ټولې وعدې م ورکه خیر خپل منشور در سره مونږ پوره کړی دی. پردی خولې نه خو م که ستاسو یاد شي ما به تاسو ته چغې 2 خبرې به تاسو ته الیکشن کې ما کولې، هغه یوه باندې خو به تاسو ټول ډېر ښه پېښ شوی، ښه به م راته لاسونه وپړقول. خو دویم که ستاسو یاد شي نو چې ما به په الیکشن کې به زه رالم نو ما به تاسو ته وي چې د پښتون د حق جنګ هم دی، خو بنیادي طور د روان جنګ چې دی د پښتون د بقا جنګ دی. یاد هم شي که یاد هم نه شي، صحیح ثابته شو که صحیح ثابته نه شوه، نن هم هغه جنګ روان دی. نن هم خلک دا کوشش کوي چې زما د دې خور او زما د دې لور د سر نه را پړونې کوز کړي او هغه شټلکاک ورته ورپسر کړي. زه ورته یو خبره کوم، که د چا پلار کې باندې زما د خور دې پړونې د ګوتې ورولي نو زه به ایمان وګورم. زما خپل ثقافت دی، زما خپله پښتو ده. یو خبره دلته ستاسو د دلې تنظیم هم ناست دی، دلته د صوبې تنظیم هم ناست دی. خټک صاحب لږ غور به مې ستا پکاري او ستا د ملګرو هره پارټۍ چې کله نوې تنظیمونه راځي، نوې فارم سازي کېږي، نو خامخا معمولي ټکه ټوکه پکې ځای په ځای کېږي، څوک خفه کېږي، څوک خوشحالېږي. زما به دونه خواست دي خټک صاحب تا ته چې کوم خلک و چې په کور کې ګورکې جوړه وه هغه تاسو وویستل. دا باقي پاتې چې کوم ورکر دی، که هغه ورکر دا تسلي درکوي چې هغه پارټۍ تنظیم مني، که هغه دا تسلي درکوي چې هغه پارټۍ پروګرام مني، منشور یې مني، سیاست یې مني، نو دونه به مې تاسو ته خواست دي
خټک صاحب چې د هغې ملګرو په لار کې باید چې نه تفخم شي نه زلخم شي او نه سوفخم شي. ټیک ده بس زما نه ذاتي طور خفه و بس ټیک شو یار خو زما نه ذاتي طور خفه و د سرې جنډې نه خو نو خفه نن که هغه واپس سرې جنډې له راځي نن که هغه مشري د سرې جنډې مني نن که هغه مشري د تنظیم مني قیادت مني سیاسي پروګرام د پارټۍ مني نو د هغه دپاره پکار دا دي چې دروازې کولم وي. په ایمان یې وایه چې په دې الیکشن کې د یو کور پسې په مینتونو ګرځئ او که نه ګرځئ په پردو پسې نو چې په پردو پسې هغه وخت ګرځئ نو نن دا خپل ولې نه راغونډوئ. زه خټک صاحب الیکشن خو په تېر شم دی خدای خبر الیکشن کې څه کېږي او څه نه کېږي خدای خبر ورته کوم که زه صدر شم په تېر شم نو زه به هر 15 ورځې پس ستا نه راپورټ د هرې ضلعې غواړم چې په کومه ضلع کې څو نمبر اور ملګري تاسو واپس پارټۍ ته راوستل اول به ما سره دغه حساب کوی د نوې شمولیتونو حساب کتاب به وروسته کېږي د هغې نه پس دغه یو څو خبرې چې ما ټول غوښتل نو دومره درته ووایم چې د هغې جلسو د دې جلسې ترمنځ خو ډېر وخت تېر شو خو امید کوم چې د دې او د بلې جلسې ترمنځ به ډېر وخت نه تېرېږي. او بله ورځ دا اوس ښه زور اور دی نو یا تاسو کوئ یا بیا هغه یو سړی ناست اورې لګو نو پوکې مو نو چې کار یې خراب شو نو ښکته وکتل یا لکه وایي یا یې ته پوکه یا یې ماته پرېږده داسې چل دی چې وایي هر سړی پیدا دی خپل خپل کار لره کنه اعلانات چې د کوم سړي کار و هغه درته مخکې راغو په ایمان یې وایه چې دا نن درته کوم اعلاناتو شو دا په دې تېرو شپېتو څلور شپېتو کالو کې چې پاکستان جوړ شوی دی په دې کې چېرته چا ثوابۍ له ټولو څه ورکړي دي لکه نن چې درله حیدر خان درکړه او دا حیدر خان نه دي درکړی دا درله د سرې جنډې درکړي دي. په دې ټول سکیم موږ بله ورځ ناست یو بلکل دا منم چې حیدر خان په ګوته کړو حیدر خان راته ووی دا سکیم دی دا سکیم دی دا سکیم دی دا سکیم دی او ما او خټک صاحب د صوبایي صدر په حیثیت موږ ورسره اوکې وکړه دغه د هغه کار دی که هغه درته نن سیاست کې څه ویلې وي نو ما به ورته خپل تپوس کوو که زه په خپل میدان کې هغه نه پرېږدم نو هغه میدان ته زه نه ننوځم صرف دا یو خبره به ورته ستاسو د ټولو په مخ کې وکړم ستاسو د ټولو مخ کې به ورته یو خبره وکړم چې حیدره څنګه چې تا ته پته ده دا د باچا خان بابا دویم کور دا د ولي خان دویم کور او دا زما دویم کور او انشاءالله تعالی را روان وخت کې به دی مډم دویم کور وي ټول درته پاس کو چې ثوابۍ درنه نه اوږې پاتې شي نه درنه تږې پاتې شي چې بلې جلسې له راځم چې دا اواز وي چې ما ته وي چې تم پکې شابه څه اعلان وکړه زه زه خپل تقریر دی مې درله راست دی صرف دی له دې چې تاسو ته دا پته ولګي چې پرون څنګه نه یعنې ګوره د مرکزي صدر نه پس هغه خبرې نه شي کولی نه داسې د دغه کې
را بشي وخت به راشي را بشي غوږونه به درلو خو دونه پړته کوي قسم دی که دونه ماله راځي لکه هغه یې څه کوي را بشي درله زه د دې خویندو میندو په مخ کې یو خبره کو یو شعر ویل غواړم چې نن دا شعر ما تاسو ته په ډېرو جلسو کې ویلي دي خو دوی به یې اورېدلي یا نه د دوی د کردار چې د باچا خان بابا په تحریک کې زما د خویندو میندو کوم کردار و د هغې باندې صرف یو شعر درته وایم د عبدالمالک صدا چې عبدالمالک استاد باندې مشهور و هغه په بابړه یو نظم لیکلی و وی کفن په ترخ کې د سیالۍ میدان لزما او مرګي امراضه درځما سر په تلي کې د الله دربار لزما او مرګي امراضه درځما نو هغې کې چې کوم ځای ذکر بیا زما د دې خویندو میندو راغلی دی نو هغه وی د خویندو غېږ کې ماشومان د الفاظو ته غوږ کېږده وی د خویندو غېږ کې ماشومان په سر نیولی و قرآن وی یوازې داو په میدان فخر افغانه تا ګټم په خپله مرمه او مرګي امراضه درځما ډېره مننه ډېره مهرباني